د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم تازه او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د ټاکنو کمیسیون مخالفت. دریو ټاکنیزو ډلو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې سره پریکون اعلان کړی چې پر بنسټ یې په ټول افغانستان کې د شاوخوا 8000 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. کندهار سیمه ایز چارواکي وایي د شاه ولی کوټ ولسوالۍ چنار سیمه کې پر یو امنیتي کنډک د حکومت د وسلوالو مخالفینو برید یې په شا تنبولی دی. اشرف غنی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پلازمینه کابل کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل موږ سولې ته د رسیدو لپاره د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له لارښوونو بله غوره لار نه لرو. عمران خان. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 9 نیټه د هند او پاکستان ترمنځ د کارتاپور لارې رسمي پرانیسته وکړه. محسن داوړ. په پاکستان کې د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د پنجاب په پوهنتون کې د القاعده ډلې غړي درسونه وایي، خو په دې د جبر انتها د سرحد ته رسیدلی دي چې له خپلو محصلینو سره هم نشي کتلی. کرزی. هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لغمان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د ملکی خلکو د موټرو سوځول په کلکو ټکو غندلی دی. ثبات او همپالنې ټیم. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم له مخالفت سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو بیا شمیرنې او څېړنو لپاره د ناظرینو پر وړاندې د تخنیکي وسایلو بسته‌بندۍ نن پیل کړه. لغمان ولایت د والی ویان اسد الله دولتزی وایي چې امریکایي ځواکونو د قرغیو ولسوالیو په عزیز خان کڅ کې ملکی خلکو ته ځاني او مالی تلفات اړولي دي. نوموړی زیاتوي امریکایي ځواکونو د خلکو پر موټر ګاز لرونکی مرمۍ استعمال کړي ځکه په وینا یې چې هغوی د امریکایي کاروان پوځي قطار ته نږدې شوي وو. مولانا فضل الرحمن. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې حکومتي پلاوي ته یې ویلي چې بیا ځلې جرګې لپاره راځي نو ځان سره د استعفا هم راوړي. د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام او اپوزیسیون ګوندونو له تیرو 10 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت پر خلاف د ازادۍ مارش لاریون پیل کړی او د نوموړي د استعفا غوښتنه کوي. د ټولنیزو رسنیو له لارې د تاسې له ډیرو جالبو کیسو خبر شوي یاست. نن هم درته د رسنیو د ځواک په اړه مثبت خبر لرو، هغه دا چې په روم کې یو ایټالیا میشتې هندۍ ښځې د 9 کلونو پرله پسې مبارزو وروسته خپله مور موندلې ده. معرف. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د ښوونې او روزنې برخه کې د خلکو ګډون او د ښوونیز نصاب د اصلاح لپاره د هیوادوالو د نظریاتو راټولولو او نظر پوښتنې په پار د لومړي ځل لپاره مشورتي ناسته ترسره شي. نجیب الله زدران د ویسټ انډیز پر وړاندې پر روانه لوبه کې 50 پوره کړه. دا په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د نوموړي 11مه 50 ده. امنیت ملي. ویل کېږي چې د ملي امنیت شورا یو پلاوی په پټه خطر ته تللی دی ترڅو هلته له طالبانو سره نږدې وګوري او خبرې ورسره وکړي. کرکټ. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي مشر اسد الله خان په تاجکستان کې د کرکټ د پرمختګ مسؤل ټاکل شوی دی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل در سره حتما او ضرور سبسکرایب کړئ.